ما ویډیو کتلې بیګا نو پای کې سوئی خلق ماتم کوي او دا الفاظ داخلي لا حول ولا قوه الا بالله ماتم که خدای نه کوي دغه خدای اړوله خدای دې نه سری بودوي کم خدای چې ماتم نه کوي وای دا خدای نه دی وای دا شیعه خنزیر خبیث او رافضي هغه زما د الله مبارک دا ګستاخي کوي او بیا خپل مجلسونو کې برسر عام کولا او طریقې سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي عمر بن الخطاب ته کنزل کوي په سوشل میډیا باندې ډېر چلیږي زما ابو بکر ته ویلي سدي زما ابو بکر نقصان ما ته وخوا ابو بکر خواغه ابو بکر دی چې هغه صحابي توب دغه کوئی قرآن ورکړی دا الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله ټول خلکو ته زور نه ورکړي که تاسو د نبی مدد نه کوئ الله ما د هغې مدد کړی کله چې کفار راایستلی و دویم د دوو نه په غار ثور کې وو او اذ یقول لصاحبه الله گواهی کړې ده اذ یقول لصاحبه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ته ویل خپل صحابي ته ویل ابو بکر صدیق لا تحزن ان الله معنا ابو بکر مغم جن کېږي الله زموږ سره دی دې وجنه علماء د دې آیت پسیر کړي دي من انکر صحبت ابي بکر فهو کافر چا چې د ابو بکر صدیق دغه د صحابي توپ نه انکار کاوه دا سړی کافر دی په نسته دې آیات باندې ته زما ابو بکر ته کنزل کې د قرآن په توپ واوره بیا ته په دې کافر کېږي بیا تا نور څه ورک نشو بې غیرتوب دې په خپله کړی دی دلتوب دې په خپله کړی دی او اوس بدنامې ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ته څنګه بدنامې ابو بکر خلیفہ اول د نبی صلی الله علیه وسلم د غار ملګری د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم سخر د نبی صلی الله علیه وسلم سره هر میدان کې ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم باندې مال او جان قربانون کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې ویلي په ما باندې د هیچا دومره احسان نشته څومره چې په ما باندې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه احسان دی ابو بکر خواغه ابو بکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کما مخلص تو ځان لري ولې په خلکو کې ما ابو بکر صدیق لیولې وی لیکن زما مخلص تو هغه الله دی ابو بکر سره زما ورور ولی دا زما ورور دی ابو بکر خدا ابو بکر دی افقه الصحابه فقيه په ټولو صحابه کرامو کې ابو بکر صدیق عمر بن الخطاب رضی الله عنه او دا کنجر لګیای کولا پر سر عام ابو بکر صدیق ته کنزل کوي بے غیرته بے غیرتوب ته په خپل باندې او ابو بکر اوس بدنامې ځان ته کنزل ولې نه کوي چې ابو بکر ته کنزل کوي ابو بکر ویلي تا ته سدي لہذا موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو دا درخواست ته کوو دا ابو بکر عزت د سپریم کورټ د جج نه د وزیر اعظم او د صدر نه په لکونو درجې باندې اوچت دی بلکې دا د هغې د خپلو خاورو ته نشي رسېدلی چې دا دغه کسانو په خلاف کې چې څوک خبره وکړي په هغې د کیس درج کړي د ابوبکر صدیق دا په باره کې د کیس ته درج کړي چاته څوک کنزل کوي زما رڼو زه به څه ګیله وکړم زما داسې پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې آزاد شوی پاکستان او پای کې زما ابوبکر کنزلی کېږي پای کې زما عمر کنزلی کېږي پای کې زما عثمان کنزلی کېږي پای کې معاویه او عایشه کنزلی کېږي پای کې عمر بن العاص او حفصه کنزلی کېږي دا پاکستان به څه ترقي وکړي چې پای کې د ابوبکر دغه عزت محفوظ دی او زما ورور زه ډېر په افسوس سره وایم ټول پاکستان خلک دغه رافضي شیعه هغه چیلنج کړه چې ابوبکر لا وارث دی د ابوبکر څوک وارث نشته چې تپوس وکړي دلته د ابوبکر څوک ملګری نشته په پاکستان کې ځکه زه کولا او کنزلي کوم چا کې جرأت نشته چې مخې ته راشي دا شیعه چیلنج کړو موږ ټول سنیان یې چیلنج کړي دي دا د یهودو اولاد دا د یهودو ملګري دا همدغه شانته وخت په وخت باندې موږ چیلنج کوي لیکن څوک نشته دی چې راپورته شي او د دیو خلاف خبره وکړي او که موږ خبره کوو یاره جي دا منافرت پیلوي اشتعال انګیز خبرې کوي پلان کوي روډینګ کوي
اسی په ایمان یو خفه کېږو به نه په ایمان یې ویو زما د پارټۍ په لیډر پسې چې څو خبرې وکړي زما د جماعت په مشر پسې چا خبرې وکړې وي کانزه په ایمان یې راوځو جلوس وباسو که نه وباسو د هغې خلاف پوسټونه هم کوو د هغې خلاف خبرې من کوو لیکن زما ابوبکر دغه څوک نشته دی زما وروڼو د ابوبکر څوک پاتې نه شو ابوبکر زما د لیډر نه ولاندې شي د لیډر قدر شته لیکن زما د ابوبکر قدر نشته زما وروڼو په خپل ابوبکر چې چا هم غیرت ونه کو قسم په الله که خپل بچی په تا باندې غیرت وکړي بیا سوال نه پیدا کړي چې په تا باندې غیرت